زه غواړم په یوه مسله باندې بحث وکوم، هر هغه څه چې په دا تیرو 40 کلونو کې افغانستان د همدې مسلې لپاره وران شوی ده او د پاکستان ټول پلانونه د همدغه مسلې په خاطر باندې و. که تاسې لیدلی وي او مطالعه کړي وي په دې ټول پوهیږو چې هر مملکت د هر همسایه سره چې سرحد لري هغه حقوقي بڼه لري. موږ او تاسې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران دغه همسایه ممالکو سره حتی چین سره تر یو حده موږ او تاسې حقوقي دغه سرحدونه حقوقي بڼه لري، اما د پاکستان سره زموږ سرحد حقوقي بڼه نه لري. علت یې څه شی ده؟ علت یې دا ده په کم وخت کې چې دغه ساحه او په دې منطقه کې چې پاکستان، هند، افغانستان انګریزان حاکم وو، په همغه وخت کې د انګریزانو او افغانستان ترمنځ صرف یوه خبره شوې ده، د انګریزانو د تاثیراتو لاندې ساحه او د افغانستان حکومت. بنان هغه سرحد معلوم شو چې دغه زموږ په اصطلاح د تاثیراتو لاندې ده او هغه ساحه ستاسې لاندې، اما خاوره چې د ډیورنډ د کرښې په نوم باندې یو کرښه پکې تېره شوې چا نه ده ورکړې، نه کومه معاهده شته، نه کوم سند شته او نه کومه حقوقي بڼه لري. بنان زه دا وایم دوی مسلې لري. د پاکستان حکومت ته 40 کاله دې موږ مړه کړو، زموږ وطن دې راتکه تکه که، اقتصادي نظامي بنسټونه دې ټول را صفر کړل او په مختلفو نومونو دې ټاپې را باندې ووهلې. بس ته د ډیورنډ کرښې اخوا افغانانو څخه پوښتنه وکړه چې دوی څه غواړي، ځان ته مستقل حکومت غواړي که د افغانستان سره یو ځای کېدل غواړي او که پاکستان سره. همدا ډول د افغانستان حکومت ته وایو چې هیڅ نه وه په صفري نقطه او یا د صفري نقطې څخه اخوا 100 متره 200 متره کوم دروازو ته ضرورت نشته او هیڅ نوه دروازې نه منو، ځکه موږ دلته سرحد نه لرو. زموږ سرحد اټک ده، اباسین. کله چې موږ په اباسین باندې میشت شولو د هغې نه وروسته به بیا خبره کوو په دې سرحداتو باندې. زما هیله امید دا ده د افغانستان حکومت نه مې تقاضا دا ده د افغانستان د خلکو د ارمانونو سره، د افغانستان د خلکو د ارمانونو سره مطابق تاسې چلند وکوئ او هیڅ نوه توافقات او هیڅ نوه سرحدات په دغه ساحه کې موږ ته د منلو وړ نه دي. جناب رئیس صاحب، زه غواړم چې تاسې په جنبندۍ کې هم د ډیورنډ د کرښې په مورد او د هغه شهیدانو په مورد چې په دغه کرښه باندې په دا تېره یوه میاشت کې شهیدان شوي دي خپل دریځ څرګند کړئ. مننه.